امریکا له طالبانو او کابل ادارې د جګړو د کمښت غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې دواړه باید د سولې لپاره هڅې ګړندۍ او جګړو کې کمښت راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبري غونډه کې د اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ له روسي جوړجاړي هرکلی کړی دی. د ده په خبره دا یو مثبت پرمختګ دی او اوس د دې وخت دی چې دوی د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره هڅې وکړي. مایک پومپیو وایي دا ډېره اړینه ده چې طالبان او افغان حکومت دواړه تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لپاره هڅه وکړي. بلې خوا د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم په خپل ټویټر لیکلي چې طالبانو سره د اورکمپ په اړه ګټورې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی چې ټولې خواوې باید شوي تړون ته ژمن واوسي.